السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د یو پی ایس او انورټر د تعریفاتو یعنی ډیفینیشن او کنیکشن بلاک ډایګرام او د استعمال د ځایونو پر رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې هکله ستاسو سره مختصر او عمومي معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته ګټه او پیدا ورسیږي او تاسو په خپلو هغه مناسبو ځایونو کې چې یو پی ایس او انورټر ته ضرورت لري نصب او کنیکشن کوي. اول راځو دوستانو د یو پی ایس او انورټر ډیفینیشن یعنی تعریفاتو ته. یو پی ایس مینز uninterruptible power supply. یو پی ایس یو داسې برېښنایي الکترونیکي آله ده چې نه قطع کیدونکې آله ده او نه کټ کیدونکې آله ده. په هغه صورت کې څه وخت چې د دې څخه موږ لوډ لګولی وي. او انورټر از a device which convert DC energy to AC energy. انورټر یو داسې برېښنایي الکترونیکي آله ده چې DC انرژي په AC انرژي باندې بدلوي، یعنی دیسی برېښنا په ایسی برېښنا باندې بدلوي او یا ساکنه برېښنا په متحرکه برېښنا بدلوي، نو دې ته کنورټر ویل کیږي. دوهم راځو دوستانو د یو پی ایس او انورټر بلاک ډایګرامونه او کنیکشن طریقو ته. دوستانو راځو د یو پی ایس بلاک ډایګرام او کنیکشن طریقې ته. کله چې مین سپلای موجوده وي نو دا سپلای کیږي دوستانو یو پی ایس ته، او د یو پی ایس نه بیټرۍ ته کنیکشن کیږي او د بیټرۍ نه دوستانو بیا ای سی لوډ ته کنیکشن کیږي. د دې د کار او فعالیت طریقه داسې ده دوستانو چې کله یو پی ایس ته مین پاور سپلای راشي نو ای سی کرنټ دوستانو دا په ډی سی بدلوي، بیټرۍ چارج کیږي او د چارج نه وروسته دوستانو کله چې بیټرۍ فول شي او په دغه صورت کې دوستانو مین سپلای کټ شي نو بیا بیټرۍ دوستانو دا د ډی سی څخه ای سی کرنټ جوړوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي او د ویوفوم دوستانو جوړوي یعنی ای سی کرنټ جوړوي د ډی سی کرنټ څخه. او دوستانو کله چې مین سپلای قطع شي نو یو پی ایس د مایکرو ملي سیکنډ په اندازه باندې ټایم اخلي او هغه برقي وسایل چې موږ د دې څخه چلوو هغه نه بندیږي او هغه خپل کار او فعالیت جاری ساتي. راځو د انورټر بلاک ډایګرام او کنیکشن طریقې ته. د دې کار او فعالیت داسې دی دوستانو کله چې مین پاور سپلای موجوده وي نو مین پاور سپلای ډایرکټ لوډ ته کنیکشن کیږي او د لوډ په هغې باندې دوستانو چلیږي او د لوډ نه وروسته دوستانو کله چې مین پاور سپلای قطع شي یا بند شي نو په دغه صورت کې دوستانو بیا ملي سیکنډ وخت اخلي او هغه برقي وسایل چې موږ د دې څخه چلوو یا استفاده کوو هغه بندیږي. نو وروسته دوستانو د ملي سیکنډ څخه وروسته بېرته کار او فعالیت اجرا کوي د بیټرو څخه. نو په دې طریقه باندې دا انورټر چې دوستانو کار او فعالیت اجرا کوي. راځو دوستانو د یو پی ایس او انورټر د استعمال ځایونو ته چې د کومو برقي یا برېښنایي وسایلو لپاره موږ یو پی ایس او انورټر چې دی دا انتخاب او سلیکټ کوو. عموما یو پی ایس د هغه برېښنایي وسایلو لپاره استعمالیږي چې هغه په قطع کېدو په صورت کې چې کله برېښنا په دې باندې ډایرکټ قطع شي نو هغه خرابیږي نو د هغې لپاره استعمالیږي لکه کمپیوټر سروس روم او داسې ایکسس کنټرول لپاره دوستانو دا استعمالیږي. او انورټر دوستانو عموما د هغه برقي وسایلو لپاره یا الکترونیکی یا برېښنایي وسایلو لپاره استعمالیږي چې هغه د قطع کېدو په صورت کې نه خرابیږي، لکه دوستانو د کورونو طاقونو او داسې د هغه برقي وسایلو لپاره استعمالیږي چې په قطع کېدو سره نه خرابیږي، لکه پکې موټرې واشنګ ماشینې بلپونه او داسې نور برقي وسایل. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو ګټه ټولو ته ورسیږي. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.